خپل نوی کوچ سره د کپټن سره سلیکشن کمیټي سره د غړي او استانګزای صاحب ټولو چې دي د کرکټ بورډ کې چې کار کوي ورونو سره مجلس او میټینګونه کړي دي او په یو فیصله رسیدلی وو او دا فیصله په پلان کې اچولی دی کاري پلان دی چې موږ مخ له مخه باید آماده اوسو په خیر چې څه چې سوي دي موږ باندې تیر ورلډ کپ کې هغه بیرته جبران کړو الحمدلله او انشاءالله الرحمن. په دغه سلسله کې زه غواړم تاسو ته اعلان کوم چې زموږ د اتلان نوی کپټن چې مخکې هم کپټن و زموږ ګران ورور اصغر جان اصغر افغان بګي سلننه او وایس کپټن و راشد خان وي. دا تصمیم هم دا نه دی نیولی چې خدای نخواسته راشد خان کپټني نشي کولی. هغه تاسو ته دا پروف کو همچنان خلکو ته وښودو چې دی یو ډېر ښه لیډر کولی شي او زه شخصا ورباندې ویاړم. راشد د افغانستان یو لوی پوره ستار دی او په دنیا د کرکټ کې سوپر سټار دی او زه شخصا ورباندې ویاړم او زموږ دا تصمیم دلیل دا دی په مشوره هم دا کار کړی دی د سلیکشن کمیټي ټیم سره نور ورونو سره ټولو سره په دا تفاهم ورسېدو چې اصغر جان کولی شي زموږ ټیم په هر بخش کې ښه کپټنسي وکړي هلکان سره کار وکړي نږدې نه او همچنان په تفاهم په یو سلسله په یو مراتب یو بل سره کار وکړو او دا همچنان د ځوانانو لوبغاړو چې څوک راځي کرکټ کې نوی ټیم ته داخليږي د هغوی سره همکاري او خپل تجربې شریکه کړي. نو په دا سلسله کې هم باید یادوري وشي چې راشد خان چې دی نور کرکټرو په دنیا کې مصروف دی او د مصروفیتو هر چیرې چې کرکټ کوي همچنان د افغانستان نوم اوچتوي ځکه چې دا یو افغان دی او یو واقعي افغان دی په وطن مین افغان دی. نو موږ سره په ټیم کې وي الحمدلله خپل کرکټ به هم کوي او موږ باید خپل دغه کاري پلان چې په خیر ورلډ کپ ته لرو او ایشیا کپ ته لرو باید پیاده یې کړو عملي کړو. آینده کې موږ په خیر کمپونه لرو ډېر نږدې وخت کې چې هلکان به ټریننګ ته ځي په خیر او همچنان بل مسله دا دی چې موږ یو کرکټ کمیونټي هم جوړ کړی. د کرکټ کمیونټي کې هغه ورونه دي چې ډېر اعلی تجربه لري په کرکټ کې دوی به مشوره موږ ته ورکړي سلیکشن کمیټي ته ورکړي او د آینده لوبغاړي په خیر چې راځي کرکټ کوي د افغانستان د آینده د کرکټ جوړولو لپاره دوی به کار کوي. نو زه ډېر خوشحاله یم چې دوی په خیر راځي موږ ته او ټول ته مشوره ورکړي ځکه چې دا کرکټ د افغانستان یو ملي اداره دی. دا اداره د ملت خوشحالیتوب لپاره جوړ شوی همچنان هغه دي زموږ اتلان ورته خوشحالیتوب دایم راوړي. نو دا لپاره دا مهم دی چې مشاوره او مشوره او نور مسایل چې دي د ټولو سره باید وغږیږو خبرې وکړو تر څو داسې یو تصمیم ونیول شي چې ټول پکې رضایت ولري او هغه تصمیم رضایت کامیابي وي. نور وخت هم نه نیسم ډېر مننه ټول نن راتګم که نور د اصغر جان نه به خواهش وکړو چې راسي خپل خبرې وکړي ویناوې وکړي. ډېر مننه تشکر خیر اوسئ.